راشه نن سبا د بچو د لاسه خلکو مور بلا بالکل پرېښودي چې د مور بلا پکې لا وایسته صرف بچی دی نو بیا ښځه ده د دې نه هغه نه خلاصېږي چې مور پلار حقوق ادا کړي. الله په قرآن کې همیشه د خپل حق سره د مور پلار حق ذکر کړی واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. د الله حق دا دی چې د هغه نه علاوه د چا بندګي نه کې توحید به منې بېډاري کوی وي د مور پلار سره ښه کول. د الله حق او د مور پلار د حق ولې یو ځای راځي د هغې دا وجه ده والله اعلم چې اصل چې موږ د دنیا ته راغلي یو نو دا الله سبحانه وتعالی موږ پیدا کړي یو او دا د هغه طاقت دی او هغه زموږ خالق دی او مخلوق یو. خو په هغې پسې د دنیا ته د راتلو زموږ سبب څوک دی هغه د مور پلار دی نه ځکه د الله د خپل حق سره د دوی د حق ذکر کوي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. او ستاسو رب دا فیصله کړې ده چې بندګي به نه کېږي مګر د الله د الله حق دی وبالوالدین احسانا او د مور پلار سره ښه کول. دې ځکه بیا چې نو د خپل حق سره د مور پلار حق ذکر کو بلکې د دې خبرې سره چې زما شکر وباسي نو دا خبره اوس هم کړې د مور پلار به هم شکر وباسي. وصینا الانسان بوالديه موږ وصیت کړی د انسان ته الله وایي چې د مور پلار سره دې ښه کوي. حملته امه وهنا على وهن مور دې په خېټه باندې ګرځو نو څومره کمزورتیا او څومره سخته او به یې مور وایي. بیا د هغې نه بعد الله وایي آیت په آخره کې ان اشکر لي ولوالدیک نو شکر وباسئ زما او د چا د مور پلار. ځکه علما وایي چې د الله شکر دې ویستو او د مور پلار شکر دې نه ادا کوو نو الله چې کوم شکر ویستی دغه نه قبلېږي او چې د مور پلار شکر دې ادا کوو د الله شکر دې نه ویستو نو د مور پلار د شکر چې کوم ویستی دا نه قبلېږي. یو بل سره لازم دي دا شکرونه چې وباسي د الله اوچت نعمتونه یې په موږ باندې نو د مور پلار هم په موږ باندې غټ احسان دی. د الله سبحانه وتعالی شکر به وباسي نو بیا به مور پلار شکر هم وباسي. د الله نه بعد په دې دنیا کې زموږ د وجود او دلته چې موږ اوس یو او چې په کوم ځای کې هم یو نو الله نه بعد په دې کې سبب څوک دی دا زموږ مور او پلار دی. رب العالمین خو د هغه انسانانو صفت کړی دی کوم چې د مور پلار سره ښه کوي. د یحیی علیه السلام مبارک الله سبحانه وتعالی وایي وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. الله وی یحیی علیه السلام چې د مور پلار سره ډېر ښه کول. په قرآن کې الله وی خپل وزر یې هغو ته چې دی نه کته کوي وزر یې کته کوي دې څه مطلب دی ځان د هغوی په مخ کې څه کوي عجزه کوي. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الله وی د وزر یې ورته کوزي کوي. یو ځوان سړی به د 15 کالو د 13 څلوېښتو کالو سم ضرور وي بوډا پلار به یې د لس کم 100 کالو 15 کالو هغه به درته سختې خبرې کوي د به درته سر ټیټ نیولې خبره به اوري دا مؤمني وزر یې کوزي کړي دا به مخکې څوک خبرې نشي کولی هغه به مخکې څه او یو غر دی هغه خبره کوي نو ستا د خپل زور او د هر څه به دنه هېر شي اگر که د بدن په لحاظ سره ته ډېر زورور خو واخفض لهما جناح الذل من الرحمه د خپل وزر یې کوزي کړي نو بوډۍ مور به بوډۍ د ګرځېدو به نه هغه به دې تکړه ځوان زوی ته قارېږي نو دی به د غلی ناست او صحیح د مور به داسې وکړو څنګه چې ته به خوشحالېږي موږ به وکړو وزر یې صحیح او وزر یې به کته کړي نو ډېر زورور انسان او ما په حرم کې دا واقعه لیدلې وه چې زه ناست وم لمونځ مې کوو نه د قالین باندې ناست وم نو د هغې سره خوا کې بیا د لار ور تېرېدو نو په دې کې یو کس چې ګاډۍ ودرولې په ګاډۍ کې بوډۍ زنانه ناسته وه او دغه زنانه خپل لمونځ کوو بوډۍ زنانه وه نو ما لمونځو کې بیا ناست وم په حرم کې نه هسې دې بوډۍ ته مې سوچ لاړ ډېره بوډۍ وه چې دا ماشاءالله اوس څومره ښکلی لمونځ کوي او الله یادوي دی په دې کې لږ څه بعد هغې زوی راغی او زوی چې ما ولي سبحان الله چې بالکل زاریان کړم یو دنګ ښکلی هلک سمه غټه ږیره وه او د دې مخ نه سیماهم فی وجوههم من اثر السجود او د دې مخ نه د دې سجدو هغه رڼا د دیندارۍ هغه رڼا تله د هغې د دې مور سره چې کله مور ته راورسېد نو د ولاړې نه ورته خبره نه کوله د دې سره سر یې ټیټ کړو نو هغې ته په غوږ کې زیرو ورته کوي ځو واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وزر یې به بالکل کته کړي غوږ کې ورته ځو بس دی هغې ورته یې ځو
هغې ته پیزار کې پیزار هغې لاس نه پیزار یې به خپل ترخ کې نیولو نو دې ته یې ونه کړو چې دې د لاس به زما کپړې څښه شي یا ما سپین توپ یا سپینه کپړه مې اچولې دا وسخه شي د لاس نه هغه پیزار یې به یې ترخ کې نیولو نو مور روانه کړې وه او د خندا شي نو مور ورته دعاګانې کولې دې ته واخفض لهما جناح الذل من الرحمه ابو هريره رضی الله عنه چې د کور نه به راوتو د هغه طریقه وه چې راوتو نو مور ته به ووایي السلام علیکم ورحمت الله مور زه لاړم هغې ورته وعلیکم السلام ورحمت الله زویه لاړې بیا به یې وتو وتو کې به ورته ووایي مور الله دې په تا داسې رحم وکړي لکه څنګه چې دې زه ماشوم لوی کړی یم هغې ورته ووایي زویه الله دې په تا داسې رحم وکړي لکه به دې بوډاوالي کې چې ته ما سره دا ښه کړې دا د هغه طریقه وه دا د هغه عادت و چې کله هم د کور نه راوتو نو ابو هريره ته ګوره څوک دی چې د هغه امره حدیثونه د رسول صلی الله علیه وسلم نه چا نه رانقل کړي خو د دې مور په مخ کې ګوره هغه څه نه و واخفض لهما جناح الذل من الرحمه او الله بیا مخ کې دغه آیت کې وایي وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا او ای الله دې سې رحم وکړي بابو باندې لکه څنګه چې زه وړکې لوی کړی ما څومره سختې به هغو تېرې کړي ستا به دې لویولو کې نو د هغې به دا جزا چې ته به د هغوی په مخ کې ځان کمزوری کړې که ته زورور وو دا بعض کسان د دې مور پلار سره داسې خبرې کوي ته وایي چې د مور پلار دې سره نوکران دي داسې بد اخلاقه وي د دې مور پلار سره نو چې سره ورته نصیحت وکړي هغوی زما مور پلار بد اخلاق دا یو امتحان دی د مور پلار د بد اخلاقه کېدو مطلب دا نه دی چې ته هم بد اخلاقه دا خو د الله نعمت دی چې مور پلار چاله ورکړي د مور پلار خو نعمت دی که نه بیا به هغې لپاسه بل نعمت دا دی چې مور پلار سړي له داسې ورکړي چې هغه خوش اخلاق دی دیندار دا یو نعمت خو چې اوس الله چاله مور پلار ورکړي او مور پلار بد اخلاقي د هغې مطلب دی ته به ورسره بد اخلاقي کې ته به یې وهي ته به یې ټکې د بعض ظالمان مور پلار وهي الله اکبر زاریان یم هغه انسان ته د هغه د زړه ته چې هغه د الله سوچتېږي په پلار باندې د هغه نه سوچتېږي په مور باندې هغه انسان باندې الله سوچتېږي چې ټوله شپه او شپه ورځ هغه غریب مزدوریانې کړي ته یې ساتلی په ته یې سبقونه ویلي ته به نن ګزار کړې او په تا به یې ګزار نه کوو هغه مور چې ته ستا لپاره څه څه نه دي کړي دا موضوع اوږده زوله ځمه نه نن ته به هغې باندې ګزار کړې هغه مور پلار نن تا ته د بچو نه چې دنه سپک ښکاره شو بچي کله راغلي بچي خو لږ وخت شوي دي چې ستا کور ته راغلي او هم ته پرې ستړی کېږې هغو له تا له څه نه دي کړي تا له خو هېڅ لا نه دي کړي ته وله ګټې ته وله ورکې چې ناجوړه شي ته هسپتال ته بوځي چې هر څه یې ته وله کې سبحان الله هغه چې چا چې له څه کړي نه دي د هغو سره دومره محبت کې چې هغه خلک دې له پرېښوده چا چې ستا دپاره خپل ژوند چې دی خاورې کړی هغه دې پرېښوده وړوکي ماشوم ته به داسې هغه وړوکي ماشوم په مینه محبت کې به چې دی هغه مور پلار هغه بوډا پلار هغه غټ انسان هغه بوډۍ مور هغه درنه ښځه هغه به پرېږدي د هغه غریبانو ځان له بیا پته نه چې په کوم ځای کې پراته وي کله بیا د یرونو جنګ یو وي نو تی بوځه نه بل وي تی بوځه الله اکبر او دوی به که وبه وو که اته به وو د مور پلار سره به د کټ کې پراته وو د هغوی به کې سملاستو ځای نه و برابر یو به خپو کړي نو بل به به ترخ کړي نو بل به به یې سینه ناست او څه عجیبه حالات به وو هغو به کې وده کېدو چې مور غریبه به د یو ماشومانه ورته میچای زوی کې د کټ کې هغه به دغه شان پراته وي خو دا نه وي چې پاسې او نن دا بوډا بوډۍ په دې باندې دا جنګ روان دی چې سود او چا به کور کې ځای نشته غریبان بیا چې چا سره کور کې هم هغه یو کمرهونته کې ورکړي بس هغه کله راساسي او کله څه او کله څه او دی په دې انتظار کې چې کله به دوی د دنیا نه ځي نو ګوره د مور پلار سره ښه کوئ حدیث کې راځي امام احمد امام حاکم راوړی دی عایشه رضی الله عنها وی رسول صلی الله علیه وسلم وی چې دخلت الجنة فسمعت قراءة جنت ته ننوتم نو چا پکې قرآن لوستو فقلت من هذا وما تبوسك جدا سوت وما تقول شو جي حارثة ابن النعمان ده حارثة ابن النعمان رضي الله عنه رسول صلى الله عليه وسلم كذلكم البر مور بلا جي سړی ښه کوي مور بلا سره چې سړی ښه کوي نو دغه ځای ته یې رسېږي په جنت کې تلاوتونه کوي ناست د څه دلاسه د مور بلا سره ښه کړي عمر ابن ذر رحمه الله کله چې عمر مړ شو د یو نیک انسان نو پلار یې پسې ډېر خفه و چې هغه ذر د هغه نوم و جړل ډېر سخت جړل نو هغه ورته وویې ډېر جاړې به د زوی پسې نو هغه وایي د زوی به د چای هغه ورته یې ولې دکې څه چلو وی څومره ژوند چې د ما سره تېر کړی دی که نه دې چېرته زما نه مخکې نه دی تللی په لاره کې د ورځې به زه به مخکې کولم او د شپې به خپله مخې ته روان وي پلار که څوک څه ګزار کړي سره وځي چې په ما لایي
دا د ټول ژوند طریقه وه د ورځې به زه مخکې وم او د شپې به دی مخې ته نو زه به شاته وم او په دې ټول ژوند کې چېرته دی دې ځي ته نه دی ختلی چې زما نه اوچت وي چې به کوم ځای کې به زه ولاړ وم هغې نه به لږ دنګ ځای و دی به هغې ته نه ختو پلار زما کته دی د کور دې چت ته به نه ختو ملګري به چې رالو څه خبره ورته وکړه کور ته دې کور ته ځه نه چې بیا وروسته ګورې ولې وي لاندې زما پلار اوده دی زه بر وکړم هغه لاندې پورې دي الله به خفه شي حالانکې دې کې ورسې بې ادبي نشته خو دا د هغوی هغه ادب دی د مور او پلار سره علي ابن الحسین د حسین رضی الله عنه زوی هغه ته چا دا ووایي چې ته کله د مور سره روټۍ خورې نه ته دسترخوان باندې ناست خو د هغې سره ډوډۍ نه خورې چې هغه پاسې ته به ډوډۍ خورې ولې نو هغه ورته وایي د دې دلاسه زه په دې یره کې یم داسې نه چې زه ځان له د غوښې څه پوټۍ رالم یو ټنګره رالم او زما د مور په هغې باندې نظر وي نه د مور به مې خفه شي د هغې به بې نظر وي زه به یې روالم نو هغه خو به څه وایي مور ده او وایي زه ښه ته وخوره خپله مخې ته چې کوم دی هغه هم ماله راکړي په زړه کې خو به خبره راشي دومره به هغوی سوچ کوو د مور او پلار باره کې بلکې الله به قرآن کې څه وایي فلا تقل لهما اف اف ټکی به دا مخکې نه کړي د دې نه لاندې څه نشته کنه الله به هغه ذکر کړی اف به نه کوي اف لکه مثلا کې تا باندې مصیبت دی قرضه ده سخته ده د مور پلار مخکې به نه چې اف دا بعض ګرځي مور پلار سره کښېني دا اف ټکی ووایي ولې به نه دې کې څه بې ادبي دی د مور پلار خبره په دې کې دا دی چې کله ته داسې ووایي نو د هغوی د زړه خفه شي زموږ د زوی ته ګوره څه مسله ده نو زړه به ورله نه خفه کړي ځکه د مور پلار په مخ کې موږ دا ورسره دا وایو چې د خپل مصیبت تذکره بالکل مه کوه هغو ته څه مه وایه چې ما ته دا مسله ما ته دا مسله دوی خفه کېږي په دې باندې نو غریبان هسې کمزوري نو په زړه کې سوچونه رالو نو ښه به څه شي ښه به خراب شي نو خپلې مسلې د کور د دروازې نه بهر ځان له حل کوه خپلې ښځې ته یې بیانوه خپلو بچو ته یې بیانوه خو د مور پلار په مخ کې دې خبرو تذکره وکړه بعض کسان سادهګۍ د مور پلار په مخ کې شروع کړي ما ته دا مسله ما ته دا مسله دا نو دې خو بیا بېغمه وده شي خو هغه بوډا بوډۍ له بیا خوب نه ورسي دګې هلته د هغو طاقت ختم شوی نو پلار غریب ارمان کوي ارمان چې هغه ځواني وي ما به پکې منډه والی مور غریب ارمانونه کوي چې زما باندې هغه ورځې وي ما به پکې ځان له منډه والی نو هغوی خفه شو نو مور پلار به دومره هم زړه ته به ورته تکلیف نه رسېده دلیل دی په دې باندې چې شریعت دې خبرې له څومره اهمیت ورکړی